د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. په سبق به پیل وکړو. د پښتو لیک کتاب مو راواخلئ. زموږ د نن ورځې سبق دی فا یا فی. فا یا فی د پښتو په تورو کې 13 توری دی چې د نن ورځې په درس کې به یې ووایو. د کتاب 13 مخ راواړوئ. په دغه زرغون رنګي چوکاټ کې دغه په تور رنګ غاړ د فی توری لیکل شوی دی. دا ګورئ، دا غشی چې له ښي لور نه په دایروي شکل چپ خواته راتاویږي، دا راته ښیي چې فی داسې لیکل کیږي. د فی توري شکل او نوم مو وپېژندل. اوس د فی توري په غږ خبرې کوو. اوس دا ګورئ، فی توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، فیل او ترې لاندې فوټبال لیکل شوی دی. دا ګورئ، د فیل په نوم کې یو ځلې د فی توری راغلی او د فوټبال په کلمه کې هم یو ځلې د فی توری راغلی چې په شنه رنګ لیکل شوی دی. فی د فیل د کلمې په سر کې د لیکل شوي فی توري غږ دی لکه فیل. تاسې ووایئ فیل، بیا ووایئ فیل. د فوټبال په کلمه کې د فی توري د غږ شکل په سر کې راغلی دی لکه فوټبال، لکه اوف، لکه افغانۍ، لکه ټیلیفون، لکه صدف. ما څو ځلې کلمه یاده کړه. کلمه څه ته وایي؟ د څو تورو له یو ځای کېدو کلمه جوړیږي لکه فیل. شاباس. اوس مو چې د فی د توري غږ پیدا کړ، په دې هم ځان وپوهوئ چې د فی توری له نورو تورو سره د تړلو پر وخت په سر، منځ او پای کې شکل بدلوي. د فی توری په لیکنه کې 4 ډوله راځي. اول یوازې په خپله، دویم فی توری له بل توري سره په سر کې تړلی لکه د افغانۍ په کلمه کې. دریم فی توری له بل توري سره په منځ کې تړلی لکه د ټیلیفون په کلمه کې. څلورم فی توری له بل توري سره په پای کې تړلی لکه د صدف په کلمه کې. اوس دا ګورئ، فی توری په کلمه کې څنګه لیکل کیږي. دا ګورئ، فیل او ترې لاندې فوټبال لیکل شوی دی. دا ګورئ، د فیل په کلمه کې یو ځلې د فی توری په سر کې د یا څرګندې له توري سره تړلی راغلی دی. د فوټبال په کلمه کې هم یو ځلې د فی توری په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. ګورئ، دا بل زرغون رنګي چوکاټ کې فیل رسم شوی دی. پوهیږئ چې فیل یې ولې رسم کړی دی؟ اندېښنه مه کوئ، زه یې درته وایم. دا د دې لپاره چې د فیل انځور مو په ذهن کې ښه ځای ونیسي او په تورو د فیل د کلمې لیکل یاد کړئ. د فیل کلمه له 3 تورو جوړه شوې ده. فی یا څرګنده، لام. توري چې سره یو ځای شي نو فیل لوستل کیږي. دا ګورئ، د فوټبال کلمه له 6 تورو نه جوړه شوې ده. فی، واو، ټی، بی، الف، لام. فوټبال. د فیل او فوټبال په کلمو کې مو فی توري لیکل ولیدل. اوس به د فی توري د سبق نورو برخو ته راشو. دا سور چوکاټ وینئ چې پکې لیکل شوي دي د فی کارونه په جمله کې. ښه نو تاسې غواړئ د جملې په معنا ځان پوه کړئ. جملې په معنا مو پوهوم. ښه ورته ځیر شئ. جمله د یو څو کلمو یو ځای کولو ته وایي لکه دا فیل دی. اوس لاندې دا تور چوکاټ وګورئ.
په دې تور چوکاټ کې په شنه رنګ لیکل شوي دواړه جملې دي چې په هره کلمه کې د فی توري کارونه په سره رنګ روښانه شوي. دا فیل دی. فیل خړتوم لري. اوس په همدې تور چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي، خو یو توپیر یا فرق پکې ښکاري. که رښتیا پوه شوي یاست دا توپیر یې ماته وښیئ. شاباس. په هر هغه فی توري مو ګوته کېښوده چې زیړ دی. ګورئ دلته 2 ځلې د فی توری راغلی دی. اوس نو قلم راواخلئ او د هر زیړ فی توري پر سر فی توری ولیکئ چې د فی توري لیکل مو زده شي. دا کار ځکه کوو چې د دې تور چوکاټ د پاسه په کیڼه خوا کې په زیړ چوکاټ کې درته لیکلي دي د فی د کارونې ځایونه روښانه کړئ. د فی توري په سر کې شکل لیکو. ډېر ښه. په تور چوکاټ کار وشو. اوس راځو شنه چوکاټ ته چې نورې جملې زده کړئ. فواد او غفور فوټبال کوي. ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري. اوس په همدې شنه چوکاټ کې په سپین رنګ همدا جملې بیا لیکل شوي دي. دا ځل مو هم د نښې منځ وویشت. په هر هغه فی توري مو قلم کېښود چې زیړ رنګ لري. دلته هر فی توری په زیړ رنګ لیکل شوی دی. یو فی توری د فواد د کلمې په سر کې د واو له توري سره یو ځای راغلی. بل فی توری د غفور د کلمې په منځ کې د غین او واو د تورو په منځ کې راغلی. بل فی توری د فوټبال د کلمې په سر کې د واو له توري سره تړلی راغلی. بل فی توری د ظریف د کلمې په پای کې د یا څرګندې له توري سره تړلی راغلی. او بل فی توری د فوټبال د کلمې په سر کې د واو د توري سره تړلی راغلی دی. فواد او غفور فوټبال کوي. او دویمه جمله داسې ویل کیږي ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري. اوس قلم راواخلئ. دا په سپین او زیړ رنګ چې فواد او غفور فوټبال کوي لیکل شوي پر سر یې ولیکئ چې لیک مو زده شي. او همدارنګه ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري د جملې په سر ولیکئ. فواد او غفور فوټبال کوي. ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري. اوس به راشو سره چوکاټ ته. دا پورتنۍ ټولې جملې پکې راوړي دي. دا فیل دی. فیل خړتوم لري. فواد او غفور فوټبال کوي. ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري. د همدې جملو ترڅنګ یې بیرته همدا جملې لیکلي دي. خو توپیر یې دا دی چې په هر شنه او تور چوکاټ کې هر فی توری په مختلفو رنګونو راغلی دی. خو په دې سره چوکاټ کې ټول توري په سپین رنګ لیکل شوي دي. اوس نو قلم راواخلئ. د دې سپینو جملو پر سر ولیکئ چې لیکل مو زده شي. که زده مو نه وي
نو دا سبق له ځانونو سره بیا بیا واورئ. دا فیل دی، فیل خرطوم لري، فواد او غفور فوتبال کوي، ظریف د فوتبال لوبې سره مینه لري. تر سره چوکاټ لاندې خړ چوکاټ ته راځو. د خړ چوکاټ په سر کې د لاس او قلم نښې او د تمرین کلمه ګورئ چې په سره رنګ لیکل شوې ده. ورخطا کېږئ ما، د تمرین په معنا مو هم پوهوم. د یوه کار بیا بیا کولو ته تمرین وایي. په تمرین سبق ښه یادیږي. که تاسې د یو شي نوم یو ځلې واورئ، کیدای شي لږ وخت وروسته درنه هیر شي، خو که څو ځلې یې واورئ بیا مو په یاد کې ښه پاتې کیږي. اوس چې د تمرین په معنا پوه شوئ، راځئ چې تمرین وکړو. تر تمرین لاندې په ټکو ټکو باندې څو ځله د فی توری لیکل شوی دی. د دې هر یو فی توري د پاسه فی توری ولیکئ. کله مو چې هر فی توری ولیکه، کیڼې خواته ځیر شئ، 4 جملې په ټکي ټکي خط لیکل شوي دي. د هرې یوې جملې د پاسه هم لیکل وکړئ چې دا ټولې جملې مو په یاد کې پاتې شي. دا فیل دی. فیل خرطوم لري. فواد او غفور فوټبال کوي. ظریف د فوټبال له لوبې سره مینه لري. بیا په همدې خړ چوکاټ کې 2 کرښې ګورئ. زه پوه شوم چې اوس زده کړه شوي یاست. دلته اوس په شنه کرښه د یوازې فی توري تمرین وکړئ. د فی توري یوازې شکل لیکو او په سره کرښه د بل توري سره د تړلي فی توري تمرین وکړئ. په زیړه کرښه دا فیل دی ولیکئ او په توره کرښه فیل خرطوم لري ولیکئ. د فی توري یوازې شکل لیکو. د فی توري په سر کې شکل لیکو. د فی توري په منځ کې شکل لیکو. د فی توري په پای کې شکل لیکو. دا فیل دی. فیل خرطوم لري. او غفور فوتبال کوي. ظریف د فوتبال لوبې
سارا اینا لاری. د فی توری یوازې شکل لیکو. د فی توری په پای کې شکل لیکو. دا فی دی فا وا او غور فوټبال کوي. په دې لوست کې مو زده کړل د لیک په وخت کې د فی توری کارونه لکه اوف، افغانۍ، ټلیفون، صدف. یوازې داسې لیکل کیږي. له نورو تورو سره ګډ په سر، منځ او پای کې داسې لیکل کیږي. کلمې مو زده کړې: فیل، فوټبال، اوف، افغانۍ، ټلیفون، صدف، فواد، خرطوم، لری، فواد، غفور، کوي، ظریف، لوبې، سره، مینه، کارونه، جمله، ځایونه، روښانه، تمرین او داسې نور. له دې ویډیو سره د لیک کتاب په زده کړه کې ډیره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 40 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.